الرحیم نن راځو درس مونږ دی هغه په مایکروسافټ ورډ کې میلینګز دی. میلینګز دا د څه لپاره استعمالیږي د دې باره کې لږ خبرې کوم درته. یعنې مونږ داسې وایو چې وټ از میلینګز. میلینګز څه ته مونږ ویلی شو؟ اکثره وخت تاسو غواړئ چې یو میسیج وکړئ، د هغه میسیج د سینډ کولو دپاره موږ میلینګز استعمالوو. په ورډ پروګرام کې ولې میلینګز دي؟ دا خو د انټرنیټ سره تړلې خبره ده. میلینګز د دې د وجې نه دلته دي چې دلته به میسیج جوړیږي او هغه به ډېرو نفرو ته سینډ کېږي. کله چې په ورډ پروګرام کې یو میسیج هغه سیم میسیج وي او دا ډېرو نفرو ته موږ سینډ کوو، د دې مسلې دپاره میلینګز استعمالیږي. لکه تاسو یو میسیج ولیکلو، ون میسیج مو ولیکلو او دا غواړئ چې دا یو میسیج 1000 نفرو ته ولیږئ، نو دا یو میسیج 0 نفرو ته لیږل دا یوازې طریقه چې دا هغه میلینګز ته د دې د لارې به هغه لیږل کېږي. فار ایگزامپل زه غواړم چې تاسې ټولو ته میسیج وکړم چې سبا رخصت دی، نو تاسې ټولو ته به زه یو شان میسیج کوم، نو دغه یو شان میسیج د سینډ کولو دپاره میلینګز مونږ یوز کوو. خو د میلینګز د استعمال لپاره کومو شیانو ته ضرورت دی چې هغه باید موږ سره وي. میلینګز په خپله د میل نه اخیستل شوی دی، یعنې میل الکترانیک میل چې موږ کوو. لومړی چې کله میلینګز تاسو استعمالوئ، یو انفارمیشن about person، معلومات د شخص په باره کې، لکه زه تاسو ته میسیج سینډ کوم نو ستاسو په باره کې به ما ته معلومات وي، ستاسو نیم، ستاسو ایډرس، ستاسو موبایل شمیره، ستاسو ایمیل ایډرس، دا ټول به ما سره. که دا ما سره نه وي نو بیا به زه تاسو ته ایمیل څنګه کوم؟ ستاسو معلومات ما سره نه وي نو زه به میل څنګه کوم؟ دویمه خبره دا ده چې د دې معلوماتو نه به تاسو یو ډیټابیس جوړوئ. چې به جوړوئ تاسې؟ د دې معلوماتو نه به یو ډیټابیس موږ جوړو، او د دې ډیټابیس مطلب دا دی چې دا معلومات به رالو په دې ډیټابیس کې به اچو. ډیټابیس هغه لوکیشن ته وایي چې په کوم ځای کې زموږ معلومات پراته دي. نو دغه معلومات په ډیټابیس کې مونږ اچو. دا د دې دپاره چې مونږ ایمیل په اسانه طریقې سره وکړو. لکه تاسو به یو ایمیل وکئ، خو که آینده کې دوباره بیا د دې نفرو ته نوی ایمیل کوئ نو بیا خو به معلومات مونږ نه لیکو که نه. تیار به دې معلومات مونږ سره په دې ډیټابیس کې څنګه وي؟ دا معلومات به په ډیټابیس کې مونږ سره پراته وي. دا معلومات به په ډیټابیس کې مونږ سره څنګه وي؟ دا به پراته وي. نو دې د وجې نه ډیټابیس امپورټنټ او ضروري دی چې تاسو باید دا ډیټابیس ځان سره حتمي ولرئ. درېیمه خبره دا ده چې مونږ سره به انټرنیټ کنیکشن وي. انټرنیټ کنیکشن به مونږ سره وي او یو سافټویر دی هغې ته مایکروسافټ آوټلوک ویل کېږي. دا سافټویر به په خپل کمپیوټر کې فعالو، دا به کنفیګر کوو. که دا کنفیګر او فعال نه شي نو بیا د دې میلینګز په واسطه باندې مونږ نشو کولی چې یو الکترانیک میل یا میسیج مونږه سینډ کو او ویلې. له باندې پوهېږئ تاسو که نه؟ نو مایکروسافټ آوټلوک دا یو سافټویر دی چې د په واسطه میسیج په دې ورډ کې تیارېږي
او د آوټلوک په واسطه باندې بیا میسج ډیرو نه پروته کیږي. بل دا چې بس همدا خبرو ته ضرورت اول به معلومات یو شخص پاړي چاته چې میسج کوي بیا به هغه معلومات راوړو په ډیټابیس کې به واچو. ډیټابیس داسې یو ځای دی چې په هغې کې لیکنه اچول کېږي معلومات پکې د دې لپاره که آینده کې دوباره بل میسج کوو تیار به معلومات موږ سره وي. او انټرنیټ کنیکشن د دې لپاره دی که ته دغه معلومات دې نفرو ته سینډ کړې نو ایمیل په واسطه باندې باید سینډ کړې. نو انټرنیټ ضروري دی که نه چې انټرنیټ وي او یو سافټویر به موږ سره وي مایکروسافټ آوټلوک. د دې سافټویر پیدا موږ سره دا وي چې موږ دا میسج په دې ورډ پروګرام کې تیارو ډیټابیس په ورډ پروګرام کې جوړو ورته خو د دې مایکروسافټ آوټلوک کار دی چې د دې په واسطه باندې مو میسج سینډ کېږي. د دې په واسطه به میسج موږ سینډ کوو. نو دې د وجې نه موږ دا استعمال. اوس خبره دا ده چې څنګه به معلومات موږ سره راځي ډیټابیس په څنګه جوړیږي. میلینګ داسې نه دی چې زه تاسو ته د سر نه شروع کوم او تر اخره پورې دې کې به زه تاسو ته لومړی معلومات به مثال ستاسو باره کې راټول زه به یو ډیټابیس کریټ کوم میلینګس ته به راشم او دې کې به ډیټابیس جوړونې دپاره یا سټارټ میل مرچ ته راشي سټپ بای سټپ باندې کلیک کړئ او یا راشي په دې کې تاسو ډایرکټ ټایپ انیو لیست باندې کلیک زه به دې باندې کلیک اول به تاسو کسټمایز کالم والے یعنی ټایټل شو فرست نیم لاست نیم کمپنی نیم دا به ډیلیټ کما دا ډیلیټ شو. دیس کې څه تغیرات تاسو راولې هغه تغیرولې شي نه هغه خبرې چې ضرورت وته نشته هغه ډیلیټ کې دا غي ضرورت نشته زیف کوډ دې دا ختم کړئ دا ټول به ختم کړئ. بس دا خبره زموږ لپاره پکاري دا بوال اضافه کولای شي راشه 8 باندې کلیک کنه خبره اضافه مثال کورس په اضافه راشه موو ډاون کورس باید په دې ځای کې راشي یا موو اپ دې ځای کې کورس راشي ټایم ډیټ ارس اضافه کولای شي. نو دا تاسو د ډیټابیس صفحه ده په دې ځای کې به تاسو هغه خپله لیکنه سټور کوئ اسانه. زه به ولیکم میسټر فار ایگزامپل خالد خان ڈی آئی ٹی جلال آباد افغانستان او ایمیل ایڈریس شرط دی چې دا به خامخا لیکو ځکه چې د دې ایمیل ایډرس په واسطه باندې به ګوره میسج ورته سینډ کېږي. د دې ایمیل ایډرس دا به د هماغه شخص ایمیل ایډرس لیکي دا کوم نفر ته چې ته ایمیل کې د هماغه ایمیل ایډرس به دلته موږ لیکو. فار ایگزامپل موږ سره مسټر ذاکر الله شو ذاکر الله فار ایگزامپل ذاکر الله خان دام ډی ټی کې فار ایگزامپل جلال آباد افغانستان دلته وزه داس یو ایمیل ایډرس دې لپاره جوړ کړم بس دا خالد دی یا هغه دی ذاکر ډیټابیس کې به ډېر نه پرې ځکه موږ میسج یو دوه تنه ډېرو نفر دپاره سینډ کوو که یو دوه نفر ته وي بیا خو د ډیټابیس جوړولو ضرورت نشته. فار ایگزامپل دې نفر ته ډیل کلاس فار ایگزامپل دا هم په جلال آباد کې افغانستان پر دو ولیکم فار ایگزامپل دا د ایمیل ایډرس دی همدغه شانه میسج فار ایگزامپل لیلا دلته به تاسې یو نوم ولیکئ
دی به پروګرام ولیکو، مثال دی پروګرام دی هم جلال آباد افغانستان. نو دیس کې به یو څو دانې نومونه مونږ ولیکو. همدغه شان میسج فار ایگزامپل چې بس دلته به یو دیټي جلال آباد فار ایگزامپل افغانستان. په دې کې تاسو هغه ایمیل اډرس هم لیکلی شي. فار ایگزامپل دا ایمیل اډرس دا مهمه نه چې ټول جیمیل کې یاهو کې کېدای شي راشي. بس کوم ریکارډ اضافه یې هغه ډیلیټوئ. ډیټابیس کې 200 نفر نومونه لیکلي سرچینګ لپاره به دې کلیک دا ځان سره اوکې کوي خو دا ډیټابیس سیف هم کوي. وګوره زه به ورکړم مثال سټوډنټس ډیټابیس. اوس تاسو دا ډیټابیس استعمالول غواړئ. مثال دلته یو میسج دی تیار شو، دا میسج ما ولیکلو. زه غواړم دغه میسج ټولو ته په یو وار باندې سینډ کړم. څه به کومه بره به ودرېږو مینیج ته به راشو. اول به دا ډیټابیس اوپن ځکه دا خو نوی ډاکومنټ دی، ما خو ډیټابیس جوړ کړی و سره. یوز ان ایگزسټنګ لیست باندې به کلیک کوئ، سټوډنټ ډیټابیس به انتخاب کړئ، اوپن شو. د هغې نه وروسته که تغیرات وغیره پکې راولئ نو ایډیټ ریسیپینټ لیست باندې به کلیک کړئ. دې کې تغیرات هم راوستلی شو لکه سټوډنټ ډیټابیس بس هم کولی شي. اوس دې کې تغیرات نه راځي. وجه دا ده چې دغه ډیټابیس یو ځلې مخکې اوپن شوی دی. په دې ډاکومنټ کې تاسو ګورئ ډیټابیس اوپن دی، ما همدې کې جوړ کړی و، همدې کې هم اوپن دی. نو دا به زه کلوز کړم چې دا اوپن نه ختم شي. اوس تغیرات راوستی شي. چې دوه ځایونو کې چې اوپن وي بیا تغیرات نه شو راوستی. فار ایگزامپل نوی نوم پکې اضافه کړئ. فار ایگزامپل میسټر سجاد احمد ماوس مثال داسې دا هم پکې اضافه کړه. سجاد احمد دا دا اوکې کې دا سره یس نوی نوم راوړه. کوم نوم ته چې نه غواړي چې میسج سینډ شي هغې ته ټیک مارک اف، هغې ته به فقط ټیک مارک اف کوئ، بیا به دې هغې ته نه سینډ دا به اوکې. ډایرکټ به تاسو په ایډرس بلاک باندې کلیک. ایډرس بلاک کې اولنۍ کمپنی نوم به وي او د نفر نوم وي که نه وي باید. همدغه شانه دې کې هغه کورس نشته، شته دی ځکه دې کورس نه پېژني. نو تاسو د میش فیلډ ته راشئ او د کمپنی نیم کې به تاسو څه ورته وایئ کمپنی نوم سره اوس څه راځي. نو کمپنی نوم باید وي. ایډرس never no always include only include a different than the United States والا دی نه راځي نور د ټول راځي. دا منځنی ټیک مارک د دې پر لګېږي چې ټول دي وي هر یو څه وي، او دا برنی دې پر لګېږي چې یو دې نه. او دا فارمیټ ایډرس اکارډینګ ټو ډیسټینیشن کنټری د هر هېواد خپل فارمیټ وي لیکلی. دا ټیک مارک د دې پر لګو چې باید هر هېواد خپل فارمیټ راشي. دا به وکړئ. دا زما ایډرس بلاک. زه به ولیکم میسج څه دپاره کې
ډیر فار ایگزامپل دا ډیر کلمه خو به زه نه لیکم اوس د دې لپاره به راشو ګریټینګ لاین ته ډیر اوکې دا به مو لیکو هالایټ که کومې ساحې چې دي هغه ډیټابیس والا دي دا دوه دا دورانې ساحې د ډیټابیس والا سره نو دینا وروسته براشي تاسو د پریویس ریزلټ باندې به کلیک کو نوٹس وګورئ مستر خالد خان ډیټي جلال آباد افغانستان ډیر خان اتحلو سرانی دا د دې دلته ریکارډ وګورئ خالد پسې ذاکر الله دی همدا سیم میسج دیګم د ټولو کوم نه پر چې دي ټولو شپږ نه پر دي نو شپږ واړو ریکارډ شته دا سی یو ډیټابیس مونږ کریټ کړو چې دا د ټولو لپاره کار کوي اوس داسې هم کولی شو چې دا شپږ نه پروت دا پرنټ کو اول یو ته ځان ته ورکړو نو دې لپاره به بهتر راځي اول خو به تاسو چیکینګ وکړئ چیک ریسیپینټ نیم مثال یو نوم پسې ګرځي نوم هم پیدا کولی شي دویم دی کې اسرار الحق په نوم باندې څوک شته هغه هم لټوی شي او چیک فور ایرر مینس زمونږ په ډیټابیس کې اوس مشکل نشته نو دې باندې به کلیک کړو کې درې قسمه آپشنې راکړي اولنی آپشن دی simulate the merge and report error in a new document simulate the merge and report error in a new document نو مطلب دا چې په یو نوي ډاکومنټ کې هغه ایرر او مشکل چې دی هغه مونږ ته راک څه مشکل دی نو چې په دې کلیک کې دی به تاته یو بل ډاکومنټ نه درکړي تر هغې پورې چې مشکل پکې نه ما ته نو مل مرج errors have been found in document یعنی په دې ډاکومنټ کې څه مشکل نشته نو ځکه بل ډاکومنټ کې ایرر نه راځي که ایرر وي نو بیا بل ډاکومنټ ته لاړ شو هلته ورته چې دا مشکل به دی کېږي او دا دویم ټیک مارک د دې لپاره استعمالیږي چې دوی به بل ډاکومنټ ته لاړ شي هلته به د هر یو نفر ریکارډ ځان ته راولي چې کله دا رپورټ مکمل شي نو اخره کې مونږ ته وایي چې دې دا مشکل دی که مشکل به کې که نه د شپږ واړو نفر ریکارډ به انډیویژول ورکه باندې راولي وګورئ د دې ډاکومنټ نه ډایرکټ بل ډاکومنټ جوړ شو او په دې کې د خالد ریکارډ ځان ته ذاکر الله ریکارډ ځان ته د ده ریکارډ ځان ته د ده ځان ته مشکل نشته نو دې د وجې نه مشکل هم نه دی څه پرابلم نشته دی دې د وجې نه پرابلم نه راکړي او داسې وایي د اخرنی ټیک مارک څه لپاره استعمالیږي دا ورنی خو دې لپاره استعمالیږي چې بل ډاکومنټ ته به دې لاړ شي هر یو نفر به چک کوي په هر یو نفر ریکارډ کې چې مشکل وي نو په همغې ځای کې به ما ته میسج راځي او د لاندنۍ دې لپاره استعمالیږي چې بل ډاکومنټ ته به لاړ شي د ټولو نفرو ریکارډ به راکړي او په آخره کې به د هغه ایرر میسج راکړي څه مشکل چې به کي هغه به آخره کې راځي او برنی دې لپاره شو چې کله مثال شپږ ریکارډ دی او دریم ریکارډ کې مسله ده نو ډایرکټ به دریم ریکارډ کې ودرېږي چې دې کې دا مشکل او که دې کې لاندنی ټیک مارک ولګو که په دریم کې مشکل هم دی به یو ځل شپږ واړه ریکارډ هلته راولي بیا به آخره کې مونږ ته چې په دې ریکارډ کې پرابلم نو دا د ایرر دپاره استعمالیږي خو په ډیټابیس کې اکثره ایرر نه وي ځکه تاسو ډیټابیس صحیح جوړ کړئ بیا مشکل پکې نه رامنځته که دا اوس پرنټ کوئ نو هغې لپاره به تاسو ایډیټ انډیویژول ډاکومنټ باندې کلیک کړئ آل پرنټ کوئ نه دا زه یم ځان ته راولم نو ګوره دې نه یو نوی ډاکومنټ جوړ شي او هره ورکه ځان ته راشي او موږ وایو چې داسې نه دي پکار زه یم ډایرکټ دا پرنټ کول پکار دي نو پرنټ ډاکومنټ باندې به کلیک ټول پرنټ کې او چې کله دا وکړئ که شپږ واړه ورکې به پرنټ شي او که چېرته موږ دا فار ایگزامپل ایمیل کوو نو سینډ ایمیل په دې کې به تاسو ایمیل ایډرس انتخابوئ چې به انتخابوو موږ
ایمیل ایڈریس او سبجیکٹ لین مینز دا رسل پر دا میسج کے ټایټل چې لیکل کی فار ایگزامپل زما چې دا د هالیډیز د پاره میل فارمیټ هغه ته چې دا فایل لاړ شي اٹیچمنٹ دی والا چې هغه به په ورډ فایل کې ورلکه څنګه چې ما دلته ښکار هغه تمام بل امن ښکار شي دا وکي کې نو دی ډایرکټ وایي you need to create a Microsoft Outlook profile and Microsoft Windows. Go to the control panel and open mail, click show profile and then click it. मतलब دا چې لري پر کوم سافټویر ضرورت شو سو لري پر د Microsoft Outlook سافټویر او هغه Outlook سافټویر به زته استبه انټرنیټ کې وخایم چې انټرنیټ کې دا Outlook په واسطه باندې یو میسج مونږه څنګه سند کولای شو ځکه دا د ورډ ریلیټډ آپشن دومره لري انټرنیټ سره تړلې دي دا بالته وي Outlook باندې آپشن شته چیرته میل دیز کې بیا پروفایل جوړیږي هغه کریټ نیو پروفایل او به دې په واسطه باندې مونږ هغه میسج سند نو تاسو دې صرف یاد ساتئ چې ډیټابیس څنګه کریټ کیږي او مختلفو نمبرو ته یو میسج مونږه څنګه ها دا پرنټ مطلب ہے پرنٹ current record means and the یو record print from means the یو نواله تر دریم record پورې print all means ټول print اوس دې کې د څه ورته ویلې شو condition rules تراشي if then else دا څه ورته وي کوم یو نوم چې د میسټر سره مساوي شي هغه ته څه میسج ولیکي فار ایگزامپل پښتو کې ودولې د سلی کما صحیح شو کنه او دې otherwise means که master نه نو هغه ته څه ولیکي دا سیوري خبره کې مختلف هم لیکل شي دا اوکې کې ځان سره نو ګوره دا میسټر دی وی هفته لپاره او کله چې میسج راشي نو هغې دپاره به څه شي لیکي څنګه پوه نه شوم مطلب او دا به سر کې راځي هر ځای کې راوستی شو سر کې باید ولیکل شي کوم ځای کې چې تا خوښه عمل دی راوړه یو ګورې په دې کې یو بل کار هم کېږي تاسو دې وړي ورکې لیدلي که نه هغې ورکو ته څه وایي لیبل یا لیبل ورته یا اوړه زیړه غوندې ورکې مې به دلته یم دغه شان ورکې دا ماډل دا ورکې څه ورته وایي دې ته لیبل ورته مونږ وایو یو لیبل دې لیکنه پې وکړو په یو څه باندې لګولی هم شو چا دې لېږلی هم شو شارټ نوټ دپاره استعمالېږي مونږ کولی شو دا معلومات په دې لیبل باندې مولیکو لکه زه وایم میسج خو به پرنټ کړو خو به په هغه پاکټ کې ږدو که نه هغې ته انولپ وایي کوم پاکټ کې چې هغه میسج کېښودل کېږي هغې ته څه وایي هغه هم دلته جوړولی شو میسجونه دې جوړ کړي اوس په انولپ جوړ کړي انولپ په بازار کې تیار خرڅېږي زه وایم د پاسه باید په هغه انولپ باندې کمپیوټرایز لیکنه وشي هغه انولپ به راوالې پرنټر کې به یې کېږي او دلته به انولپ باندې کلیک کړي چې دا ورکه د انولپ په اندازه جوړه شي هر یو نفر دپاره به خپل ډلیوري ایډرس دا چېرته لیږي او ریټرن ایډرس هغه نفر به بېرته کوم ځای ته راځي نو ډلیوري ایډرس مثال هغه دا لیږي کابل هغه مکمل ایډرس بولیکم زه به شارټ ایډرس ولیکم
کابل افغانستان. او ریټرن ایڈریس مینس جلال آباد. نو کله چې تاسو دا ایډ ټو ډاکومنٹ کې دا یس کوي دا راشي، نو دا چې کله پرنټ کو او ما غواره کوم ته یې نو دا به د هغې د پاس په دې شکل باندې نور ما هوړي کې خبره وکړه تاسو په جملې ولیکئ، مکمل ایډرس لیکئ، هر څه چې پې لیکئ او میډرایز لیکنه به دې باندې راځي. او اوس زه غواړم د پاسه پې وړوکې لیبل ولګوم چې په هغه لیبل مونږ هر څه لیکو لکه دا شان لیبل د دې دپاره مثال چې د هر یو هغه انولپ معلوم شي. زه وایم داسې یو لیبل چې په هغې باندې نوم او پروګرام نوم راشي چې هغه په دې پاسه انولپ باندې ولګو چې مونږ ته پته وي چې دا انولپ د دې لپاره دی. نو ته به داسې وکړي چې دې دپاره به راسي نوي ډاکومنټ ته به لاړ شو، را به شو میلینګس ته لیبل باندې به کلیک دلته هم کلیک کولی شي او دیس کې تاسو ګورئ انولپ کې لیبل دی باندې هم کلیک کولی شي. څو لیبل په یو لیبل کې په یو ورقه 30 لیبل ماته راکړه دا وکې. خو دلته به دا ګریډ لاین دا سلیکټ کړم، زه به راشم دا ګریډ لاین به ځان ته شو کړم چې لږ پته راته ښه لګي. نو هغه ټول څو ریکارډه وو 6. نو تاسو به څه وکئ چې دا یو خو دا مکمل رایټ کلیک کړئ ډیلیټ کړئ او دلته هم ټول تاسو څو ریکارډه پرېږدئ 1 2 3 4 5 6 دا نور به ټول ډیلیټ کړئ، د دې ضرورت نشته. دا به ډیلیټ کړو، رایټ کلیک سره ډیلیټ. دا به غټ کړو داسې ټول 6 لیبلې ما ته پکار دي. دا به پرېږدو، دا وړې لیبلې شو. یا داسې وکړو مونږ چې دا به نه ډیلیټ وکړو، داسې به وکړو مونږ اعلان دې به هم داسې پرېږدو 1 2 3 دا به پرېږدو نو به ټول ډیلیټ. دا هم ډیلیټ کړئ رایټ کلیک چې لږ غټې غټې لیبلې راشي او دا هم رایټ کلیک سره څونه چې پکار یې هغونه پرېږدئ. دا لیبل شو. اوس که آینده کې مثال میلینګس ته راځو، اول باید هغه ډیټابیس خوند کوم، هغه ډیټابیس ته به معلومات راغلي. ایډرس بلاک باندې به کلیک کوئ، دا دې کې به تاسو میچ فیلډ کې دغه کمپنۍ نوم کې به څه انتخاب کړو مونږ کورس او دا ټیک مارک ولګوئ د دې لپاره چې بل ډاکومنټ کې بیا دا کورس د کمپنۍ نوم سره انتخاب نه شي، خپله باید ډیفالټ انتخاب وي. دا وکړئ او دې کې به اپډیټ لیبل دې باندې کلیک کړئ چې یو کې هم معلومات راوسته باید پر ټولو لیبلو کې راشي اپډیټ راشي. اوس پریویس ریزلټ باندې کلیک کړئ، د هر یو نه پر معلومات شته که نه؟ دغه معلومات دا معلومات د څه په ذریعه باندې راځي؟ کېدای شي دا داسې نه ستا په کار، ایډرس بلاک دې نه دی په کار، نو دلته ودرېږه صرف پر ایگزامپل دی یو نفر ټایټل دی په کار دی او د ټایټل نه علاوه دی فرست نیم او د هغه لاست نیم، نورې خبرې دې نه دی په کار. ځکه لیبل باندې زه باید دا ولیکل شي اپډیټ یې کړه، ټولو کې به هغه 6 واړه ریکارډ راشي. څونه ریکارډونه به راځي مونږ سره 6. که دا زه پرنټ کوم اوس نو دا به 6 لیبلې دا به په کینچي کټ کړو او یو ته به بیل ولګوو. داسې مسایلو لپاره بیا د دې نه استفاده تاسو کولی شئ، که غواړئ چې مطلب دا استعمال کړئ کولی شئ. د دې لپاره کلرایز هم کولی شئ، مثال هر یو دپاره جدا کلر هم ورکړئ، جدا جدا کلر ورکړئ. مې به یوازې دا نمونه نه دي چې تاسو د پاسه پې نور هم ډېر معلومات لیکلي. ها څه شی؟ او دا پرنټیبل دی، راشي وګورئ دا پرنټیبل. نو دا اصلا موږ سره په دې میلینګس کې داسې چې انولپس هم جوړولی شي او د هغې سره څنګه څه جوړولی شو؟ لیبلز هم جوړولی شو. لیبلز
دا اصلا زمونږ د میلینګس ټاپک و نن مې تاسو ته دلته پاسه پرې پرنټ باندې کلیک کړئ پرنټ پریویو اینډ پرنټ باجي دلته څنګه ښکاري همداسې پرنټ کېږي صحیح شو که نه کتاب ختم شو اخره کې اوس وایي میلینګس شو که نه دا میلینګس ریلیټډ آپشن و دا مې ویلی دی نو دې کې زیاتره خبرې پاتې شوې نو دا به زه تاسو ته په انټرنیټ کلاس کې وایم صحیح ده چې ځکه تاسو نه سبا درته نه وایم تاسو ډېرو شیانو باندې نه پوهېږئ مایکروسافټ آوټلوک کنفیګر کول هغه د انټرنیټ په ذریعه باندې کېږي نو بیا کې تاسو ته مشکل پیدا کېږي تر څو چې انټرنیټ باندې د سره پوه نه شي صحیح ده